سلامونه احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. فارن پالیسي نشریې په یو راپور کې لیکلي امریکا ناکامه او طالبان د افغانستان په 80% حاکمیت لري. د ناټو ماموریت عمومي قومندان جنرال میلر په طالبانو غږ کړی چې باید ژر تر ژره روان بریدونه ودروي. کابل کې ګڼو کسانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره کړې. غلو په کابل ښار کې یو ډاکټر وژلی، بل کس یې ټپي کړی دی. تخار کې مهمه دولتي پوسته د طالبانو لاسته لوېدلې او عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي ټرمپ غواړي جګړه ختمه او له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. یوه څېړنه کې جوته شوې چې کورونا وایروس په موبایل او پیسو تر 1 میاشتې پورې ژوندی پاتې کېدلی شي. امام علي رحمان د 5م ځل لپاره د تاجکستان ولسمشر شو. ایران وایي د امریکا زور اوبه شوی او بندیزونه یې بې پایلې دي. د خبرونو پای.